د کتابونو او کتابچې هر څه د پکتیکا ولایت سروبي ولسوالۍ د لانجه د ریاض العلوم مکتب په الحال اوبو کې لا ډوب ده څه هم ځینې راغلي د سبق لپاره تقریبا 300 انجنې ولې تاسو باندې کتابونه هم ټول تاسو ګورئ ټول سانتي مدینه شپېته بیا سانتي اوبو کې ولاړې شولې 300 چنګانې راغلې تقریبا 3 بجې فرشونه هر څه له منځه یوړل دا فرشونه تاسو وګورئ کتابونه ختم کړل کتابچې ختم کړلې جنګانو چپړې او هر څه پاک شول جنګانې په منډه بریالي شو خو موسۍ او توپونه واخیستل دا د مکتب کتابونه دي ورته کومه پاتې لري دغه حال دا بیا سانتي او بوس په حال کې ولاړ دي نه تر دمه کې ولاړ وي دیوالو کوره دا فاته وګوره کتابونه ختم کړل تر دور سي او تاجکانو واوښتل جالونه او تفریح کړل دلته جان نو ټپری کړی دغه استاد د تر دغه هغه نه اړولې دي تر کرسي نه او دغه کتابونه دي مکمل ټول هر څه کتابونه حساب کتابونه هر څه وو ورګړي دي نن دا وګورو بیا سانتي په هر سیم کې وبدرېږي دي دا دیوال په حال دریسته جنکیب کې موجوده ولې دا حالات دی وګوري منده پرشم تر دمزه کې پرې وبد کې ولاړې وګوره دمزه کې بیا سانتي وبدي رقم واسه سټاپ کم دا حال د دې سیمپو حال د دا وګوره تر دغه ځکه ستاسو کم وګورئ فاصله پاتې تر دغه وګوره دا وګورئ کینه دا د جنکوس په کتابونو سپاره وګوره دا چپالي دي هر څه دلته پاتې شوی دي وینه دا وګورئ چې وګورئ باز وینه دا ځینې تر دغه ځکه وګورئ درځي بیا سانتي وګورئ درځي وینه وتی باز د څنګه لګیا دي وګورئ دا وګوره چې دلته پاتې شوی دي کتابونه دي دغه د عبدالمتین بهین کوشش کوي ټولې وګورئ دغه راشه ونځي